قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. د نن ورځې دا دویمه برنامه ده او په دې کې د ستاسو پوښتنې تبصرې او د دغې متعلق ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکوم. که څوک زما د نن ورځې د سیمې او نړیوال ویلاګ لیدل غواړي نو هغې کولی شي د نن ورځې اول ویلاګ چې دی هغه ته لاړ شي، هغه په نړیوالو موضوعاتو باندې سره وګوري. راځم ستاسو پوښتنې ته. د اسامه بن لادن باندې چې پروګرام مې کړی و او تاسو ته معلوم و چې هغه د یو ورور پوښتنه وه او دغه ورور نوم مانه بې ځایه شوی و، نو ما ورته ویلي و چې که برنامه یې ولیدله خپل نوم راته ولیکي. نو هغه ورور لیکلی دی چې د نوم AFG یعنې افغان کینګ د افغانستان پادشاه 550 دا نومره نوم یې دی او د مننه کړې دی ویلې زما پوښتنې ته ځواب ویلې او زه منندوی یم. نو دغه اسامه باندې کوم پروګرام ما کړی و اگر چې دومره خلکو نه دی لیدلی، نه پوهېږم چې بس همه اسامه عکسي چې لیدلی دی چا دا برنامه نه ده لیدلې. در حال چې انسان باید هر برنامه وګوري لپاره د انسان د معلوماتو دي. موږ چې کله جهاد په دور کې وو او موږ کاملا د کمونستانو ایدې په خلاف وو، مګر د دپاره چې خپل دښمن وپېژنو چې کمونیزم څه شی دی، سوسیالیزم څه شی دی، ستالین څوک و، لینن څوک و، مارکس څوک و، دا کتابونه به مونږ کتل او لوستل به لپاره ده چې خپل دښمن وپېژنو. نو سړی که دوست او که دښمن باید وپېژني. نو دا نه ده چې دا فرضاً د دغه شخص متعلق دی، کیدای شي تاسو نسي معلومات لاسته درشي چې هغه به تاسو کله نه اورېدلي او هغه ستاسو دپاره نوي اوسي، یا یو چا په حصه کې غلط معلومات درکړ شوي، کیدای شي هغه معلومات هم صحیح شي او کیدای شي بعضې معلومات غلط وي، هغه تاسو اصلاح کوئ. نو د لپاره برنامه لیدل دا دی او دا برنامه د یو ورور د خواهش په اساس باندې ما کړې وه، تاسو مې وړاندې کړې وه. دویمه پوښتنه د زموږ یو خور په نامه د صفیه زهیر ده. دی ویلي چې کوم لوړپوړی چارواکی د ایران پاکستان ته راغلی دی او بل خبره ده چې دا څوک دی ویلی او څه لپاره راغلی دی او د واخان په متعلق په پاکستان کې ولې دونه لویه هیاهو روانه ده. د ایران د سفر په د هیئت سفر په متعلق ما په برنامه کې خپل ویلي چې علي لاریجاني د امنیت د شورا رئیس د ایران راغلی پاکستان ته او د سیمې او د موضوعاتو باندې سره خبرې کوي او تاسو ته معلومه ده چې علي لاریجاني ولې راغلی، ځکه چې ما تاسو خپل په برنامه کې ویلي چې مسعود پزشکیان رئیس جمهور د ایران ویلي چې د سیمې بعضې ممالک دي چې د دوست په لباس کې دي خو د دښمنۍ کارونه کوي او دروغ وعدې ورکوي او کله چې ضرورت شو بیا نو مخ اړوي او کومک نه کوي. د دې خبرې نه پس علي لاریجاني پاکستان ته راغلی دی. معنی دا ده چې دا ډېر مهم سړی دی او دا د علي خامنه‌ای ته ډېر نږدې سړی دی. که دی رئیس جمهور ته نږدې دی که نه دی خامنه‌ای ته نږدې دی او بیا رئیس جمهور هم په ده باندې اعتماد په دې کوي چې دا د زعیم خاص استازی دی. نو د راتګ پاکستان ته په دې مقطع کې په هغې خبرو په رڼا کې ډېره مهمه ده که چې پاکستانیان پروپاګندا کوي چې ایران هم موږ سره دی او موږ سیمه افغانستان یوازې پاتې شو، اوس موږ پلان جوړو افغانستان کې نظام بدلو، در حال چې ایران د نظام بدلولو کې د پاکستان سره نه دی. هغه په دې مسله د افغانستان کې دلته نه دی راغلی، هغه خپله د پاکستان په باره کې راغلی چې خپل موقف معلوم کړي چې آینده کې څه کوي، ایران سره ودرېږي یا دوه ګونې لوبه کوي. او د واخان متعلق د خور ته دا ووایم چې دې باندې خو ما څو ځلې خبرې کړي دي او تاسو مې دا خبره کړې چې پاکستان پروپاګند کوي، هغې خبرو کې وزن نشته، هغه ته غوږ مږ دی. واخان دومره اسانه نه دی چې پاکستان یې راشي ونیسي یا تاجکستان سره لاره جوړه کړي یا بل سره. هلته زموږ تاسو پړانګان پراته دي، هلته زموږ تاسو زمري پراته دي، هلته زموږ تاسو مجاهد بچي پراته دي او بل دا د سیمې ممالک هم هلته دي چې هغې داسې په اسانه باندې خو نه بري چې یو مملکت د بل مملکت په ستونې به تېرېږي او نور به ورته ګوري. نو دا شی ممکنه نه ده، صرف پروپاګند پورې ده، هماغه پروپاګند تر حده یې پرېږدئ او هماغې ته که غوږ دی کېږدئ. په نامه د زلمي محمدي ورور ویلي چې سیاسي حزبونو کې خلقو پرچم او د وطن ګوند په آینده کې دوی ځای به چیرته وي، په دې متعلق لږ څه معلومات ورکوي. آینده والله اعلم، الله بهتر پیږي، اما تاسو معلومه ده چې فعلي نظام چې تر څو حاکم دی د ټول سیاسي احزاب منسوخ کړي دي. که چیرته آینده د افغانستان چې لوی بنیاد اول تعلیم دی،
ځکه چې کمونستان چې افغانستان ته راغلل د بېسوادۍ د ده نه یې ګټه واخیستله، د خلکو د ناپوهۍ نه یې ګټه واخیستله. ناپوهه خلک یې قدرت ته ورسول، پوه خلکو عالم خلکو دی ووژل، قتل و قتال یې وکړ. ځکه خو نن خلک ترې نفرت لري. نو د دې اساس باندې که چېرته اوس احزابو ته اجازه ورکړي، تاسو معلومه ده د احزاب په افغانستان کې ځای نه لري، مګر که په آینده کې چې د افغانستان د علمي سطح او دا اوچته شي او خلک آزادانه فکر ولري، په هغه وخت کې به بیا پارلمان یا فرضاً د افغانستان خلک به تصمیم نیسي قانون په اساس باندې، چاهے په قانون کې چپګرا یعنی د کمونستانو او د کین لاس دغه چې د سیاسیون چې دي چې چپګرا یا لیفت هند ورته ویل کیږي، د دوی دپاره آیا په افغانستان کې به ځای وي که به نه وي؟ آیا افغانستان خو یو عنعنوي او مذهبي مملکت دی، آیا هلته به کمونستانو ته او د دې وطن پلورونکو ته به ځای وسي که به نه وسي؟ دا به د افغانستان آینده نسل او د افغانستان قانون اساسي به دا تصمیم نیسي چې چاته به حق ورکوي چاته نه ورکوي. آیا هغه ګوندونه به صرف اجازه لري چې هغه د اسلام په چوکاټ کې ولو که لیبرالیزم تم کار کوي، خو د اسلام په چوکاټ کې مسلمانه ادارې وي، نه دا چې د پردیو لپاره روسانو ته، چینایانو ته، امریکایانو ته به احزاب جوړیږي او هغوی نه به پیسې اخلي چې په دنیا کې په ایزي کې اجازه نشته دی. کوم احزاب چې په نړۍ کې بل مملکت نه پیسې اخلي هغه داسې کالعدم کیږي او تړل کیږي ځکه اجازه نشته. او په افغانستان کې د احزابو د بهر نه پیسې اخیستلې، د بهر چرګان او شودې او دا خوړل، په همدې باندې وطن خپل خرڅ کړ. نو په آینده کې ملت به تصمیم نیسي، داسې نه ده چې فعلا په افغانستان کې دوی ځای نه لري، خلک ترې نه متنفر دي، دا جنایتکاران دي، دا باید محاکمه شي. قاسم 4048 او یو بل ورور په نامه دی حمید E5P، هغه وایي چې آیا عمران خان د وژلو په هکله څه معلومات لرئ؟ څومره چې د میډیا کلیپونه مو اورېدلي دي دا صرف د میډیا پورې ده، مګر د خپله د سیاسینو نه دا دغه نه دی. تاسو معلومه ده که د عمران خان د مرګ خبره راووځي پاکستان کې، دا به د اور غوندې د پاکستان نظام خپل په لمن کې واخلي او هلته به ډېره اوضاع ډېره زیاته خرابه شي. نو د ده امکان نشته، او که چېرته دی مړي، تاسو وایي چې هغه پټه کړې ده، د ده د پټولو امکانات نشته. په زندان کې دومره کسان د هغې پلویان شته دی چې یو نه یو دا بیرون راوباسي او دا افشا کیږي. پاکستان حکومت دا نشي پټولی. نو بناً دا خبر ماته حقیقي نه ښکاري، درست نه ښکاري، ځکه چې که وای دا خبر به وخت راوتی وی او اوس به د اور غوندې تېز شوی او د پاکستان نظام به په غېږ کې نیولی وی. نو که چېرته فرضاً داسې کوم واقع شوي، دا به د پاکستان د فعلي اوضاع لپاره د تیلۍ کار وکړي او د پټرولو کار به وکړي او د افغانستان په ګټه دی، ځکه دا د پاکستان د تجزیې لپاره به تیزي راولي. مګر فکر کوم چې دا باسې تبلیغاتي مسله ده، کوم حقیقت نشته دی. تر اوسه هیڅ مرجع هیڅ ځای دا تایید کړی نه دی. صرف دومره دی چې وایي چې خویندې علیمه خان او بل دوی چې ورغلي دي لیدلې ورسره دا سوځېلې نه دي، چې وکیل چې تللی لیدلې نه دي، چې دی وایي چې حتما په هغه باندې څه شوي دي چې هېڅوک ورته نه پرېږدي چې ورسره وګوري. یعنې یو عکس دی چې وهي د شک او شوبه ده، حقیقت سره لا تر اوسه کوم لاره نه لري. صبور هاشمي وایي چې د 1951 کې د افغانستان، ایران او د پاکستان زعماو یعنی داود خان، رضا شاه پهلوي او ذوالفقار علي بوټو سره پیمان وتړلو چې یو مشترکه اردو جوړه کړي او متحد شي او د سیمې د دښمنانو په مسله کې سره یو ځای اوسي. خو کله چې د دې پیام نه انګلیسان خبر شول، نو یو یې د منځه ویسه دسیسې ورته جوړې کړې او دوی سره ووژل. قدرمن وروره، شواهد او حالات یو خو دا دی چې 1951 کې لا داود خان قدرت نه ونیولی. داود خان په 26 د چنګاښ 1952 کودتا وکړله او قدرت یې ونیوه. په دوران د دغې کې په هغه وخت کې چې د صدر اعظم و، یعنې د 1953 نه تر 1963 پورې، هغه وخت کې د ایران سفر کړی و، ایران سره اړیکې درلودلې، او کله چې بیا قدرت یې ونیو د ریاست جمهورۍ په وخت کې د ایران ته لاړه او د ایران رئیس جمهور ورته د 2 میلیارده ډالرو
وعده ورکړله چې دا درکوم، خپل اردو خپل نظام ټول قوي که، د روسیې نظام راټول که، چون د رضاشاه پهلوي په سیمه کې د امریکې ژاندارمو، نو د ده لپاره د دوی سره دا دغه وکړه. پاکستان هغې وخت کې د افغانستان نم ضعیف یو مملکت و، د ایران نه خو نهایت ضعیف و، ځکه ایران د سیمې ژاندارم د پولیسو او د امریکا اډه وه. نو د ده لحاظ نه ایران ډېر قوي و، هم اقتصادي لحاظ نه قوي و، هم سیاسي لحاظ نه، هم د نظامي لحاظ نه قوي و، او د افغانستان سره اړیکې ډېرې ښې وې. نو پاکستان په هغه پوزیشن کې نو، مګر یو وجه مشترک د دې دا وه چې د ذوالفقار بوټو ښځه نصرت بوټو چې دا د ایران د کردانو نه ده، کردستانۍ وه، او همدارنګې د پاکستان د هغه وخت د رئیس جمهور سکندر مرزا ښځه ناهید خان چې وه، دا هم د نصرت بوټو د ترور لور وه، او د پاکستان د رئیس جمهور ښځه وه د ایران نه وه. نو د ایران سره دوی اړیکې ډېرې نږدې وې، یعنې د ذوالفقار علي بوټو ښځه د ایران نه وه، د بېنظیر بوټو مور شي، او د رئیس جمهور ښځه هم د ایران نه وه. نو دوی اړیکې هلته ډېرې زیاتې نږدې وې. مګر مې د معنا دا نه ده چې دوی کوم نظامي تړون یا دغه دفاعي تړون جوړ کړی د داسې کوم شی په تاریخي لحاظ سره وجود نه لري، او هغه وخت کې هم داسې کوم پروپاګاندا هم نه و، یعنې اوازې هم نه وې چې افغانستان پاکستان، ځکه چې د افغانستان او د ایران د افغانستان او د پاکستان اوضاع سره ښه نه وه، روابط ډېر ترنګړي وو. ایران کوشش کاوه چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اوضاع ښه شي، دا کوشش یې کاوه، مګر د قوا د جوړولو خبره نه وه. ذوالفقار علي بوټو کله چې وغوښتل چې د اسلامي نړۍ یو بلاک جوړ کړي او د اسلامي نړۍ د ساينس یو مرکز جوړ کړي، نو هغه وخت کې د شاه فیصل سره خبره کړې وه. نو هماغه علت چې کله دا حرکت دوی شروع کړ چې یو اسلامي بلاک جوړ کړي، نو شاه فیصل هم ووژل شو خپل کور کې دننه د یو وراره په ذریعه باندې، او ذوالفقار علي بوټو ته خو هنري کسنجر ښکاره ویلو چې ته یو ځل ملک ته د لاشه تا به تخته د عبرت وګرځو. نو د انګلیس څومره لاس وکه نه و، خو د هنري کسنجر اخطار په کتابونو کې بالکل واضح موجود دی، او د هماغې اخطار نه پس بیا ضیاءالحق قدرت ته ورسول شو او بوټو پې باندې اعدام کړلی شو، او داود خان خو تاسو معلومه ده چې د روسانو په ذریعه باندې له منځه ویوړل شو. نو دا هغه ساحې دي، تاسو خپل اوس معلوم کړئ چې څومره انګلیس به یې د شاته و او څومره بل دغه و، یا څومره دا موضوع وه. زه فکر نه کوم چې د نظامي تړون کوم خبره منځ کې به وه. بهزاد کریمي وایي افغانستان ولې په جدي توګه د دوو ملکونو یعنی روسیې او چین سره خبرې نه کوي ترڅو د پاکستان د حملو مخه ونیسي او خپل دفاعي سیستم قوي کړي، ځکه دا حملې چې دي دا د بګرام د نیولو لپاره دي، او بګرام چې نیول کېږي د امریکې لپاره نیول کېږي. نو که چېرته دا بګرام ونیول شو نو ضرر هم د روسیې او چین ته دی. نو که روسیې او چین د طالبان سره کومک وکړي د بګرام د نیولو مخه به ونیول شي، دا د دوی په ګټه دی. او که فرضاً دا حالت نه سمیږي نو ولې افغانستان د امریکا سره یو امنیتي پیمان نه تړي؟ او بله دا ده چې روسیه ډېر ښه دفاعي هوایي سیستمونه لري، ولې افغانستان ترې نه اخلي؟ وروره دا په دې باندې ټول پوهېږي چې د بګرام مسله که راځي نو نقص روسیې او چین ته دی، اما خبرې هم د دوی سره روانې دي، هم د چین سره هم د روسیې سره. زموږ تاسو معبله ورځ تاسو په برنامه کې ویلي زموږ عسکر د ټریننګ لپاره او زموږ اردو ټریننګ لپاره خپله عبدالمتین قانع د وزارت داخلي د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي چې موږ هلته کسان ټریننګ شوي دي، درس لپاره تللي دي، او دا خبره هلته روانه ده. د امریکې سره هم خبرې روانې دي، او د روسیې هم د دفاعي هوایي سیستم د اخیستلو خبرې روانې دي. که اخیستې مي که موږ تاسو اطلاع نه لرو، دا په سره امکانات موجود دي. عبدالبصیر قادري وایي چې پنجاب زموږ سره ښه نه دی، نو ولې موږ ورسره سیاسي خبرې کوو او منځګړیتوب ته ولې اقدامات کوو؟ ولې راسن د دوی د پنجاب وزارتونه له منځه نه وړو؟ اول خو دا وروره چې په سیاسي لوبو کې د جنگ ترڅنګ خبرې حتما رواني، منځګړیتوب رواني. ته نشې کولی چې سیاسي خبرو ته شا واړی. سیاسي خبرو ته شا اړول او یا د هغې نه تلل دا د ماتې په معنا ده او د مستقیم جنگ په معنا ده، او کله چې ته نه غواړې نو دا یو سیاسي تکتیک هم دی چې ته که جنگ هم کوې خبرې هم کوې. همدا اوس تاسو وګورئ
په یوکراین کې د امریکا او د روس جنگ روان دی مګم خبرې څنګ تر څنګ روانې دي او بل چې تاسو دا ویلي چې ولې وزارت پنجاب وزارتونه نه ول کیږي وروره دا خو بار ما تاسو ویلي چې کشمش نه خود خو نه دی چې تلاش وی وهي اخو یو مملکت دی او نظام دی الته د امنیت لري په ورورو په احتیاط سره یو شی وهل کیږي دومره چې وزارتونه وهل آسان وي خالته د ونزویلا ټول وزارتونه به امریکا والی وي او حکومت ورته که دومره آسان وي د ایران کې به ټول وزارتونه سړیواله وي په وزارتونو وهلو باندې اول خو وزارتونه وهل آسان نه دي د هغې لپاره دا نه دی بیا امارت اسلامي دومره قوي نظام نه دی چې لاړ شي د پاکستان وزارتونه ووهي ول کېږي به ورورو د ګوریلایي جنګ په ذریعه ول کېږي مستقیما نه ول کېږي او هیڅ مملکت ده که ول کولی شو خو اسرائیل به اوس د ایران یو وزارت نه وی پرېښی کولی شو امریکا به د ونزویلا یو وزارت نه وی پرېښی نو دا خبره داسې هوایي غوندې تاسو کړې ده کوم معنا او مفهوم نه لري آخري تبصره زمونږ د یو ورور د په نامه د عابد فاروقي پرون شپه یو بل ورور هم دا تبصره کړې وه چې ما تاسو ته په هغه باندې خبرې وکړلې چې ما دا خبره کړې وه چې 80 کیلومتره مربع دا بم د راکټ د ایران چې دی دا ساحه وهي دې ورور دا ویلي دي چې 80 کیلومتره مربع ډېره لویه ساحه ده او په هیروشیما او ناګاساکي کې چې بم استعمال شوی و هغه 200 ټنه و او دا بم چې دی 8 ټنه دی نو دا ډېر وړوکی بم دی او هغه 200 ټنه بم هغه ناګاساکي ودی چې والیو هغه فرضاً ښارونه چې وران کړي نو 200 ټنه و دا خو 8 ټنه دی دا خو 80 کیلومتره مربع ساحه نه وهي ګرچې دې ورور ته ما خپل د هلته کومنټ لاندې مې جواب ورته پرېښی دی او حتمن به یې لیدلی اول خو زه بار تاسو وایم چې ورونه مخکې دي نه چې هغه یو متل دی مخکې دي نه چې خوله خلاصه کړي خپل خبرې او دا لږ زره وزن کوه بله خبره دا ده چې مخکې دي نه خبرو کې ما تاسو ته ویلي ریسرچ وکړئ که ریسرچ نشئ کولی بیا خبره مه کوئ انتقاد بې ځایه مه کوئ پرون شپه مې هغې ورور ته هم ځواب ورکړی بیا تاسو ته ځواب درکوم اول تاسو ویلي چې د ناګاساکي او د هیروشیما بم 200 ټنه و وروره په هغه وخت کې خلاصه کوي چې په دې اوسني پیړۍ کې په 21مه پیړۍ کې داسې جهاز په دنیا کې نشته چې 200 ټنه ویسي وغورځوي لویترینه تیاره د دنیا چې قویترینه او کارګو تیاره ده چې د روسیې انتونوف 24 ورته ویل کیږي انتونوف 24 دا 150 ټنه وزن وړي دا لویترینه تیاره د دنیا ده لویترین وزن ده 150 ټنه چې هغه ورځ هم تاسو ویلي چې لس تیارې د سوخو 15 ایران ته راوړلې په یو وخت کې لس تیارې پکې ځایږي 150 ټنه وزن وړي 200 ټنه په هغه وخت کې کومه تیاره وه چې دی وړه نو ګورئ خبره کوئ مړۍ چې کوئ مړۍ ته ګورئ بیا خبره کوئ 200 ټنه په هغه وخت کې اوس تیاره نشته نو هغه وخت کې امریکا سره د کم ځای شوه بله خبره دا ده چې 8 ټنه ډېر زیات شی دی اوس راځم دې لپاره چې تاسو د اوریدونکو معلومات زیات شي دا چې د هیروشیما او د ناګاساکي ریفرنس ماته راکړی دی یعنی په پټو سترګو یې راکړی زه به ورته سترګې لږې خلاصې کړم د ناګاساکي بم چې استعمال شو د ده وزن چې و 1300 پاونډه و تاسو معلومه ده چې 2 پاونډه 950 ګرامه کیږي یعنی 1 کیلو نه کیږي څه د پاسه 2 پاونډه چې شي 1 کیلو ته جوړیږي یعنی دا 1300 نه جوړیږي 3600 کیلو یعنی دا بم د ناګاساکي څومره و 3.5 ټنه و 3.5 ټنه و اوږدوالی څومره و 3 متره او 15 سانتي اوږدواله درلوده قطر څومره و 1.50 یعنی 1.5 متره قطر و ډایمیټر نو دا کم میزایل چې ما تاسو ته یاد که د رستاخیز څلورم د دې طول 14 متره دی یعنی 4 برابره دی د ناګاساکي د بم 4 برابره 4.5 برابره دی څه کم 15 برابره ځکه چې 15 متره دا بم ونیسو دا 3 متره نو 15 برابره دی بل دا دی چې د دې د خولګۍ دا 8 ټنه وړي یعنی د ناګاساکي د بم 2 برابره زیات وړي بل دا دی چې دا بم 2 سې کار کوي دا خولۍ چې ده دا چې یو ځکه یو ولیږي هلته کرش کوي ورانه کوي بیا دویم بل ځکه غورځوي نو دې دپاره دا 80 کیلومتره مربع دوی ویلې ده او
د هغې قطر چې دی د 1.5 متر نه هم زیات دی. او د هیروشیما په د بم په متعلق تاسو وایم د ده اوږدواله هم 10 فیټه دی، یعنې څه د پاسه 3 متره اوږدوالی دی. 8 انچه قطر دی، 9700 پاونډه یعنې 4300 کیلوګرامه وزن دی چې 4 ټنه څه د پاسه 4 ټنه راځي. او د ایران د میزایل چې دی د ده په تنه کلاګه کې دغه دا 8 ټنه دی چې 2 چنده دی هیروشیما او د ناګاساکي د بم دی. هیله ده چې خبره کوئ، خپل خبره سنجوئ او بیا راځئ داسې شیان وایي چې زه هغه اوس دلته ویلی هم نشم. دوستان راته اکثرا لیکي وي د بعضې قمقلو خبرو ته غوږ مه ږده، خو زه مجبور یم چې دوستان دا کوي، زه باید بیرته ورته جواب ورکړم، تبصره پرې وکړم او دا کوي. نو ځکه ورته وایم چې خبر باندې نه پوهېږئ مې کوئ، که کوئ اول لاشي تحقیق وکئ، بیا بیرته راشي انتقاد وکئ او انتقاد که سالم وکئ زما لهجه به سمئ. خو کله چې تاسو هلته دا کوئ چې ما فکر کو ته ډېر پوه سړی او ته خو ډېر نادان سړی او دا کلمات او دا شیان دا بعضې دوستان دغه کوي، دا درسته خبر نه ده. ما بار ویلی دي چې زما که معلومات صحیح نه ما باندې درست انتقاد وکړئ، زه ځم معلومات مې صحیح کوم بیرته راځم. دا د تاسو ماته دغه انتقاد وکړه، زه لاړم د هیروشیما او ناګاساکي تاریخچه مې درته راویستله، ټول دغه شی دی وایي د اوبو او شیدې سره خود به خوده جدا شو. نو دا باندې تاسو په خپله بیا پوهېږئ چې کومې وایي ستاسو صحیح ده او که زما صحیح ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار عالمین سپارم. وما علینا الا البلاغ.